بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم الله أكبر الله أكبر الله جل جلاله دې زمونږ استاد سي دا ورځ په حرمینو شریفینو کې بیا نصیب وګرځي د دې حج نه سورہ وړاندې دا حجاج کرام د دې قافلو والاو سرکاري معلمین چې دی گاډو کې کینې بیا پدې هغه وته زیارتونو سفر وی زیارتونو ور باندې کو دا سیتاو کې بیا راځي مینا شریفی ته چراولي بیا ورته دا مخامخ سره چخکاری وې دا غزه د چلته ابراهیم علیه السلام خپل بچي اسماعیل علیه السلام ذبح کولو نو اجان دې سټونو کې کم زده وې دا غزه ده اما مخامخ وګوره وې دا مخامخ غر باندې چخکاری داس زیړ سپینو وند کې سله دی وې دغه د ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د قربانی سله دی نو موږ ورته سله وو د ابراهیم علیه السلام تاریخ دا د امتحاناتو یو اوږد سفر دی او اوږد داستان دی خو تاسو د ابراهیم علیه السلام یو نوم اورېدلې اسم صفتی ورته وایي د ابراهیم علیه السلام د صفاتو نه یو ښکلی نوم د هغې ته خلیل الله علیه السلام وایي نن مې یو کتاب کتو د سیرت متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پنیکانو مومنانو باندې امتحانات داسې راځي لکه څرنګه چې د برنا ولاړې اوچتې اوبه لاندې ځای له منډه وي که ستاسې خیلې اوبه بره روانې ډېرې سلو روانې خو چې کله دې اوبو ته لارې لاندې میلو شي نو بیا دا اوبه دومره تیزې وي که لاندې ورلاندې
کمزور سړی کینی د البره اوبو زور دومره وي چې هغه لاندې سړی ځان سره خوږ کی. محبوب می فرمایي په نیکانو صالحاو دا امتحانات داسې راځي. دنیا باندې څلور باچاهان تیر شوي. سو باچاهان؟ څلور، دو مؤمنان، یو مؤمن کامل ذوالقرنین او بل د وخت نبی ابن نبی حضرت سلیمان علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام، او دو کافر باچاهان تیر شوي، بخت نصر او بل نمرود باچا تیر شوی. نمرود د وخت د زمانه یو لوی جابر او ډیر لوی ظالم انسان تیر شوی. د فرعون متعلق راځي چې کله ورته نجومین اول چې اے فرعون هغه ماشوم پیدا شو، د کم ماشوم د لاسه به چې ستا بادشاهي ختمیږي. نمرود هم څه چند درباریان کېنولیو، هغه ستوري پرست خلق، هغوی ورته ویل اے نمروده موږ داسې علامې ولیدلې په اسمان کې، په ستورو کې داسې تعبیر د هغې موږ دا ورکو چې ستا په حکومت باندې زوال را روان دی، ته ختمیدونکی یو داسې ستوری د هغه روح الله رب العالمین ښکاره کوي، یو داسې شخصیت الله ښکاره کوي، د هغې په وجه باندې به نمرود ستا سلطنت ختمیږي، ستا حکومت به ختمیږي، ستا بادشاهي به ختمیږي. نمرود لعین اعلان وکړو چې دا به کله پیدا کیږي، او دا به درې شپو کې دننه د پلار نه هغه انتقالیږي هغه رحم د خپل مور ته. نمرود اعلان وکړو چې د نن نه بعد چې په دې نن شپه کې سبا شپه کې څومره ماشومان کیږي قتل کوي ختم یې کوي. یو روایت دا دی چې د نن شپې نه بعد چې څومره ماشومان کیږي یو کال کې دننه تاسې ماشومان مه پرېږدئ، هلکان قتلوئ، ځکه چې زما حکومت ته صدمه ده، زما سلطنت ته صدمه ده. عزیزانو همیش زمونږ حکمرانان د وخت د زمانې هغوی خوارانو سره هم دغه معامله وي. زه کله کله یم خدای هم په الوا ماړه که تاسې د 15 کاله څه حکومت دی، د نمرود خدایوالي په سوونو کاله حکومت تیر شوی، په سوونو کاله باندې. خو ګوره مهربان او کریم رب هر چا ته ټیم ورکړی دی ورکیا. نو که زمونږ دا د 15 کالو حضرات دوکه کیږي، دوی ته سوال کو دوکه نشئ. ګورئ بیا به ارمان کوئ، افسوس به کوئ، لاس ته به هیڅ نه راځي. نمرود ته وایي نمرود ماشومان مه قتلوه، پابندۍ یې ولګولې چې نن نه بعد که د چا واده کیږي یو کاله پورې به د خپل ټبر سره ملاویږي نه. حکمرانان خپل وخت سره تدبیرونه بدلی را بدلی د خپل د بچاو د پاره. نمرود دا تدبیر برابر کو چې واورئ پابندۍ یې ولګېدې، په زنانو باندې څوکیداره د ابراهیم علیه السلام مور منتخب کړه، په سړو باندې نیګران د ابراهیم علیه السلام د پلار انتخاب وکړو. د خداوند متعال فیصلې عجیبی فیصلې دي. دوی به راپورټ راوړو دربار خاصه د نمرود ته، په دې ورځ باندې دربار ته درخواست راوړو فرعون نمرود باندې خطرناک خوب راغلی. د الله نظام ته ګوره، نو دا خو د نمرود د خواصو نه ځان ته انتظامو باچهی محل کې د هغوی ځان ته محل دی. نجومیان ورته ویل سار ویل اے نمروده بیګا هغه کم څه دپاره چې تا ناکبندۍ کړې تا قیودات او شرطونه لګولیو هغه مسله ختمه شوه، فضا ورسره بدله شوه، هغه شخصیت د هغې انتخاب وشو، د یو مور په غېږ کې به د هغه ولادت کیږي، پیدا کیږي به ابراهیم علیه السلام. دا زیر په نمرود باندې سخته تبه راوسته. اوس چې الله کوي ته بار خاریه کې ماشومان قتلې، الله به هغه انتخاب ستا په تخت او باچهی کې کوي. تاسو ګورئ تاریخ وګورئ که نه، فرعون الله د چا په کور کې رالوی کو؟
د فرعون په کور کې موسی علیہ السلام الله د فرعون په کور کې ابراهیم علیہ السلام الله د نمرود په محل کې الله داغي انتخاب کړي ابراهیم علیہ السلام الله الته پیدا کړي ابراهیم علیہ السلام د وخت د زمانه انتهائی او خيار هر نبی ته الله ډیر لوی عقل ور کړی وي ابراهیم علیہ السلام چې هغه په زبان باندې خبر راځي هغه دومبي خبره د ابراهیم علیہ السلام یولس تسبیحات راځي او امام غزالی رحمت الله علیه وی و تسبیحات راځي او امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه وی و چې ابراهیم علیه السلام پیدا شو نو د هغه د خلینه به یو الفاظ راوتو لکه د ماشوم د پیدا کېدو سره هغه الفاظ بسو الله 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 ابراهیم علیہ السلام د خلی دا الفاظ په قوم باندې په نمرود باندې په اثر باندې په چا باندې مخنه لګیدل بهرحال ابراهیم علیہ السلام لګ راغړ شو نو مور ورته وی چې بچی دا تسوي بچی استاد دی خلینه سره وزي ابراهیم علیہ السلام مبارک می اشاره کوي مونږ تاسو چې اشاره کوو کنه نو سو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او چې کله مونږ یو بل ته چا پیدا کړي نه څنګه وو نه څنګه ګوته څنګه وچتو الله ته مکان نشتا ها کله انسان فطرت دار معنا دا چې اوچته نو الله دې نو د دې ګوتی اشاره دي ته نه ده چې الله خاص په دغه ځای کې دی دا اشاره ده د الله الوهیت او عظمت شان د الله ته چې الله ډېر لوی معنا ده چې د الله نه څوک نه د علم نه د صفاتو نه د قدرت نه د حکومت نه د سلطنت په اعتبار داغه نه لوی نشته او نه به پیدا شي نو موږ اشتو الله ابراهیم علیہ السلام مبارک می مور ورته وی اے بچیا سو گیا دے او بار بار یا دے ابراہیم علیہ السلام ورتوی اللہ دا دسی قدیم میشتا نند اللہ رب العالمین پو وجود باندې خبر کوم انشاءاللہ دا اللہ پو توحید باندې خبر کوم دا اغا میشتا چې ابراہیم علیہ السلام دا مور پغی کے والار دے ابراہیم علیہ السلام مور تپوس کئی واللہ سمزی قید دا ورطو اے بچیا چاہتا اشارہ کے چاہتا گتنسی ابراہیم علیہ السلام ورطا بیام ہوئی اللہ ٹھولو ایدہ جمعات اخذوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا محبوب کو نم باندے زرد سکون ملاویگی پا اللہ باندے معاشرہ کی نور خوریگی خوشحالی خوریگی شیطان ملام ماتیگی یو صاحب کشف دا عرفات پا میدان ولار دے چویل دل یو دیر خور زلیل بدرنگ شکل کے حقیر شکل کے یو دیر پملا کروپ او دا سی گڑ وڈ تک زیر رنگ والا یو وجودی پا نظر راگے پا منڈ ورطا راگے نند عرفی ورزدہ تو سو کے دا سی منڈ وخے اور دیر زلیل اور رسو شرمندہ معلومے گے ورطوی ز ابلیس ما شیطان ما لعین وی دا رنگ دی ولی زیر دے وی اے صاحب ورام نند عرفی ورزدہ اللہ جل جلالہ دا بندگانو گناہونا معاف کی زخفی ما پا ما باندی غم دے زغم جن ما رنگ می دی وجہ نظر دے ورطوی دا املا دی ولی کلوپا دا سی روانے ورطوی زمازور ختمیگی نن اللہ رب العالمین دمر جوش کے راغلے دے چکم ثواب اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام تورکولو اللہ نن اغا ثواب دا امت دا نبی علیہ السلام تا ملو شلو دیو جنم املا ماتا دا مانا تا سخبری
منډې ولې وخی اے بدبخته ولې د میدان نه په منډه او ذلیل روانې ورته وی یریږمه نن د رب العالمین رحمت جوش کې راغلی دی نو چې څومره د الله رحمت جوش کې راځي الله د ګناهونو بخنه کوي ګناهګاران الله بخي نو زه وایم چې دا خوشحالي خبرې نه واورم او نه وګورم منډې والد خبیث یاد ساتئ د حج ورځې ډېرې مبارکې ورځې ډېرې محترمې ورځې و شیطانا وګونو کې دې لاسونه ورکړي دي ولې خپل غوږونه پټ ساتي ورته وی تاله پته نشته د عرفات په میدان کې ار یو اجي اواز کوي ټول لګې دي لبیک اللهم لبیک تیز را سره وای لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وګونو په ملاسونه دې د پاره ورکړي دي چې د الله رب العالمین یو نعره لګيږي چې الله زه حاضر ما اجوي زه حاضر ما خوا کې ورسره ونه خوا کې ورسره کانه دی چې دی وی لبیک حاضر ما اللهم لبیک اغونی او بوټي ورته دعاګانې غواړي د مغفرت نو ما غوږونو کې لاس دې د پاره ورکړی دی چې د هغوی دعا وانورم شیطان باندې لوی لړزاني نن د الله رب العالمین نعره لګوي چې ابلیس ته پته ولګېږي چې د ابراهیم علیه السلام د مور په غېږ کې یوه نعره وه چې الله نن هغه نعره د ابراهیم علیه السلام د هر بچي په زبان باندې ده دا نعره به لګو انشاء الله دا ډېره ښکلې نعره ده ابراهیم علیه السلام ته مور وایي و بچیان چاته اشاره کې چاته ګورئ ابراهیم علیه السلام ورته بیا وایي الله اے بچیا الله څوک دی لومبۍ مناظره د مور سره راغلله عزیزانو راز عاشق پټولی نشي اخو عاشق نه دی مړه عاشق هغه نه دی ابراهیم علیه السلام په هغه خبره باندې چې مور ورسره مناظره کوي دا د دې خبرې دلیل دی چې ای زما بچیا اے نبی صلی الله علیه وسلم ابراهیم علیه السلام به ورته وایي اے بچوړیا ستا به د خپل خاندان سره مقابله راځي زما مقابلم د کور نه شروع شوه مور ورته وایي بچیا دا ته څه وایې لاس داسې کې بره څه مطلب دی نو مورې ته چا پیدا کړی مور ورته الله نو وایي زه نمرود او یو کې روایت دا دی چې نه زه ستا ورته وایي ستا خدای څوک دی ابراهیم علیه السلام مور ورته وایي ستا پلار وایي زما د پلار خدای څوک دی وایي نمرود وایي د نمرود خدای څوک دی وایي چپ بچیه نور په خوله لاس کېده اخوا مداخلېږه نوره معامله خطرناکه ده بس یو خدای دی چې نمرود دی زمونږ خدای دی اعوذ بالله من ذلک ابراهیم علیه السلام ورته وایي مورې زه خو په دې خبره کې تاسو سره اتفاق کوم نه نمرود چې چا پیدا کړی دی ځمکه چا پیدا کړې ده اسمان چا پیدا کړی د دې ټولو کائناتو خالق او مالک څوک دی څوک دی څوک دی ابراهیم علیه السلام ته وایي بچیه نه 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 بس پلار راغی مور ته وایي ای زما بیبي بچی مې درته څه وایي ورته وایي ای خاونده د زوی ماغزه دي خراب دی
ورته وی پلار مازغه می خراب ندی، ز تاسو یو خدای ترا بلما چې هغه د تمام کائنات رب دی. پلار تا نه تپوس کوم د چا عبادت کې؟ پلار اشاره وکړه ستورو ته، ما خام ټیم دی. اے بچیا زه د ستورو عبادت کوم. ابراهیم علیه السلام نن شپه باندې دا درې شپې مناظره روانه ده. ورته وی ای زما ګرانه پلاره د ستورو عبادت کې وی آو وی ټول خلق وی ټول خلق وی ښا ستورو نه بعد سبا رڼا راله ستوري پناه شو. او ستوری چا ته ښکاري نه، چا ته ستوری ښکاري؟ سپوږمۍ هم نه ښکاري، ستوری خو لرې خبره ده. ولې نور ورباندې راغی. ابراهیم علیه السلام وی ای زما ګرانه پلاره آغا چاہتا الہ ویلے شمنا چه پا کم باندی پناہ سمرا روانوی نزد اغا خدا عبادت کو ما چه پاگی پناہ نرازی نستاس استورو باندی پناہ را لدا دا عبادت لائق ندی. ورطوی بچی پارام کینا دا سور لسم اسپوگمئی بیگا تراغ للا. ورطوی پلارا دا چا عبادت کوئی، موری دا چا عبادت کوئی. سپوږمۍ ته اشاره وکړه. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افلا. ابراهیم علیه السلام ورته وی هغه خدای څنګه خدای وګڼم؟ د باندې بیا دی رڼا ختم شو، نور چې ورپسې راغی سپوږمۍ ختم شوه. وی یاره داسې خدای له خدای نه یم چې هغې باندې پناه راځي. لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا اله الا هو والحي القيوم. لريکه دا څنګه خدای دی؟ په ده خو پناه راغله، بیا دې تپوس کوي د چا عبادت کې؟ اوس درېمه ورځ شروع شوه، اشاره وکړه نور ته، وایي د نور عبادت کوو. نور باندې پناه راغله. ورته وایي پلاره هغه خدای نه دی چې هغه په ځان باندې پناه د بل مني. فلهذا دا خدایان نه دي. خدای چې دی هغه ذات دی چې ستوري پیدا کړل، خدای هغه ذات دی چې سپوږمۍ پیدا کړه، خدای هغه ذات دی چې نور پیدا کو، خدای هغه ذات دی چې ته او زه پیدا کړو. ابراهیم علیه السلام ته پلار سوی قال اراغب انت عن آلهتي یا ابراهیم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. و بچیا خبرې مې دي خوښې نه دي، ته خو غالبا زمونږ د خدایانو نه زیب دانګې ته نه پرېږدې، د هغې نه اعراض کې سمشه بچیا سمشه خپلې عقیدې ته راشه. که منع نشوې لارجمنك واهجرني مليا. ګورې بچیا یاد ساته په کاڼو کې به دې پټ کړو. تاله پته ده چې نمرود څوک دی؟ نمرود څوک دی؟ که نمرود د دې خبرو نه خبر شو بچیا سکل نه به دې پرې نه دي. ویل تاسو خو ته ما وبوځئ په ایوان کې، په اسمبلی حال کې ابراهیم علیه السلام د لږ عمر والا ماشوم ولاړ دی. نمرود نه تپوس کوي چا پیدا کړی؟ نمرود ودې دا لا سوی دا لا سوی. یاد ساتئ دا د حق आवाज پورته کول دا ډېر لوی خوند کوي. او الله دې موږ کې هغه مینه او جذبه راولي. ابراهیم علیه السلام چې په ایوان کې او په صدر کې او په اسمبلی حال کې دا خبرې وکړې، نمرود وایي داسې چللی چې دا سړی زمانه خوا کوي، زر خوا کوي. عزیزانو ابراهیم علیه السلام راغی بیت المقدس ته. کوم ځای ته راغی؟ بیت المقدس کې د حق آواز اوچت کو، د ربوبیت او د خالقیت نعره ولګوله چې اے خلق الله واحد لا شریک ومنئ. بیت المقدس کې په خلق را جمع شو فلسطین کې. د ابراهیم علیه السلام ملګری پیدا شو. نو چې ملګری پیدا شو ابراهیم علیه السلام ته وی اے د خدای نبی موږ له کوټه جوړه کا چې موږ الته عبادت کو. ابراهیم علیه السلام دعا غواړي. الله جل جلاله جبرائیل علیہ السلام را اولی گلو ورته اے ابراہیم دلته او کوټه جوړه کا اب استا قبلوی ستانه بعد بد انبیاء او قبلوی. ابراہیم علیہ السلام وی کم زید
جبرائیل علیہ السلام جنت نکانے روڑلو اے دا اللہ خلیلہ دا غزے دے دلتا بیت المقدس جوڑ کا دلتا مسجد اقصی جوڑ کا دا دی جماعت بنیاد ابراہیم علیہ السلام کی خودلو کھانے دا جنت راغے زماد ابراہیم علیہ السلام قبلہ دا دا سلویخ سر پیغمبرانو قبلہ پاتی شوئے دا لیکن نن پاگے باندے امریکہ ہوئی سے جنڈ لگو ماں اسرائیل ہوئی سے جنڈ لگو ماں او زماد دنیا حکمرانان وہ دا پراتی دی یا اللہ زمان حکمرانان را پاسے دا ابراہیم علیہ السلام قبلہ باندے نند یہودیانو جنڈا والا دا شرم نند دنیا مسلمان تا دے او یارا مسلمانانو دیر ترقی اکڑا منگ سرک تا ترقی اوخا سرکون دیو پسے دری جوڑ شی یارا وی تو چی یوروپ تلار شی کانا وی چی یوروپ تلار شی نو مڑا وی دنیا وی جنت باید تنہیر شی وی چی یوروپ تلار شی دا پاک ستر سرکونا او دادا سی لیٹونا او دادا سی سیزونا او یارا سیوا سرک ترقی ندا دارنگ یاد ساتھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام مور توئی مورے اے زما گرانے مورے زما عقیدہ دادا چھ زمان دا ٹولو پیدا کون کے پنا کون کے ذات اغیو اللہ دے دا مور اختلاف دا پلار اختلاف دا قوم اختلاف ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس کی پزان قوم راجم کو دا اللہ دا ربوبیت خبر اکڑا ابراہیم علیہ السلام پسی اللہ رب العالمین جبرائیل ناریگی اے جبرائیل امینہ اس لار سے دوبارہ نمرود تا دعوت ورکا بیا دوبارہ دا بیت المقدس نا ابراہیم علیہ السلام چیر تلارو نمرود تلارو نمرود تے دا اللہ دا ربوبیت خبر ہو رولا چھ اللہ خالق دے اللہ مالک دے اللہ رازق دے اللہ پیدا کول والا دے اللہ پناہ کول والا دے اللہ اغذات دے چھ پخپل اختیار عرص کئی او مخلوق چھ سکی دا اللہ پا امر بے کئی نمرود ویلدہ خبر نمانم تپوز در نکم ستا دا خدای فوج سمر دے بس نورا چگڑا کو ستا خدای چیرتا دے ڈنبے خدا را تو ہے ابراہیم علیہ السلام ورطا سوئی نمرود تی تپوز کی خدای دے چیرتا دے ابراہیم علیہ السلام ورطا بے اشارہ اکڑا وی زما رب اگا زے کے دے چاگی تا زما استا علم نرسی گی زما اللہ موجود دے ہر زے کے موجود دے نمرود غش راواغستو او دا سی بر اسمان تا لڑکو وی اخواشی خلقا دا ابراہیم خدای سرمی جگڑا دا او گوری چی اسی پا دی غشی در تولم ابراہیم علیہ السلام گوری چی دا سقا مقل انسان دے غش لارو یہ روایت میں ڈالی دلے صحیح حدیث سر میں قتل ہے نرے اور روایت میں قتل ہے خواہی سر راوی نم نشتا وہی چی دا غشے پوینو دا کب باندی سور را گئے نمرود خلق و تواز کو او خدای میں ورطا او وجل نعوذ باللہ من ذالک او ابراہیم خدای دے ختم شو نعوذ باللہ من ذالک ودرب صبر تحیرانی ما حکومتم درکڑلو باچہیم درکڑلا وظالم اس خدای پغشو باندے ولے ابراہیم علیہ السلام تو استاد خدای پوجو نرا مخامخ کا استاد خدای سمر فوجو ندی ما سرلکن فوجو ندی اے ابراہیم خدای لدی اوے چی فوجو نرا والا مقابلکو ابراہیم علیہ السلام ورطوی وما یعلم جنود ربک الا ہو وما یعلم جنود ربک الا ہو نسبت بختر انسر بزو سویا موس اللہ اکبر دو خدای مخلوق جوش کے راگئے آریو مچے ہوئی خدایا منگ پہ مسلط کا ماران لاندی جبراویس تے خدایا منگ پہ مسلط کا آریو مخلوق چگے ہوئی رب منگ پہ مسلط کا منگستا فوجو ربی کائنات دماش دعا قبول کر ورزوی پہ شپگ لکا یو روایت کی 60 لاکھ فوجین پہ یو رز باندی دے نمرود اللہ پہ ماشو باندی تباہ کرل اللہ سر بیداسی فوجو ندی یو ماشے پاتشو گوڑ ماشے اے کمزور ماشے رب مال خود افتی ملاو نشو خدای والتعالی میں غرشے ساتھ لے
ویل سو الله نمرود دې ورځه وروغوندې په دې قصص پیغمبر وردانه نشو بچ وردانه نشو دنه کاروي شروع کړه. الله جل جلاله ول زبد وستاس ذلیلکم اے الله تمره مهربان دی. یو روایت په بل کتو ور سره څنګه حیران شو ورته وی الله جل جلاله نمرود زر نه مردار ولو بار بار به موقع ور کولا اے خلیل ته بهم دعوت ورکا. ابراهیم علیه السلام ورته بهم دعوت ورکولو. نمرود ویل نه کله دې بیماری نه ټیک شوم دا ځل به خدای مخامخ د ګریوان نه نیسم او استاد وړاندې باغی سره ډغرا ورکوم. الله رب العالمین ماشي ته ویلی ورکوه ټک هغې به روغوندې بیا ټک ورکو. نمرود د ځان دپاره یو تکړه وجود والا کس پیدا کو. ویل ته راځه او چې ما درته اشاره کوله به دې سر ته دا سپلی را خوشې کوه راته. نو هغه په لاس کې زور ختم شوی داسې تیز به وهلو الله سر نه ماتولو خدای ذلیله کولو. نو دا خادم د نمرود یو ځل دعا کوي اے ابراهیم علیه السلام الله نه دعا وغواړه چې الله رب العالمین دا ظالم تبا کی. ولې ورته بد دعا یې غواړي وی لاس مې ستړی شو دا مرداریږي نه زما لاس کې طاقت ختم دی دا راته وی ما تیز تیز وخا ما شراغد لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وګونو په ملاسونه دې د پاره ورکړي دي چې د الله رب العالمین یو نعره لګيږي چې الله زه حاضر ما اجوي زه حاضر ما خواکی ورسره ونه خواکی ورسره کانه دی چې دی وی لبیک حاضر ما اللهم لبیک. آغونی او بوٹی ورته دعاګانې غواړي د مغفرت نو ما غوږونو کې لاس دې د پاره ورکړی دی چې د هغوی دعا وانه اورما. شیطان باندې لوی لړزاني چې ابلیس ته پته ولګېږي چې د ابراهیم علیه السلام د مور په غېږ کې یوه نعره وه چې الله. نن هغه نعره د ابراهیم علیه السلام د هر بچی په زبان باندې دا نعره به لګو انشاء الله. دا ډېره ښکلې نعره ده. ابراهیم علیه السلام ته مور وایي و بچیان چاته اشاره کې چاته ګورئ. ابراهیم علیه السلام ورته بیا وی الله اے بچی الله څوک دی. لومبۍ مناظره د مور سره راغلله. عزیزانو راز عاشق پټولی نشي خو عاشق نه دی مړه عاشق هغه نه دی. په هغه خبره باندې چې مور ور سره مناظره کوي دا د دې خبرې دلیل دی چې ای زما بچیا اے نبی صلی الله علیه وسلم ابراهیم علیه السلام به ورته وی اے بچړیا ستا به د خپل خاندان سره مقابله راځي. زما مقابله د کور نه شروع شوه. مور ورته وی بچیا دا ته څه لاس داسې کې بره څه مطلب دی؟ نو مور ته چا پیدا کړی؟ مور ورته الله نو ویزه نمرود او یو کې روایت دا دی چې نه زه ستا ورته وی ستا خدای څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام مور ورته وی ستا پلار. وی زما د پلار خدای څوک دی؟ وی نمرود. وی د نمرود خدای څوک دی؟ وی چپ بچیا نور په خوله لاس کېده اخوا مه داخلېږه نوره معامله خطرناکه ده. بس یو خدای دی چې نمرود دی زمونږ خدای دی. من ذالک ابراهیم علیه السلام ورته وی مورې زه خو په دې خبره کې تاسو سره اتفاق کومه نمرود چې چا پیدا کړی دی ځمکه چا پیدا کړې ده اسمان چا پیدا کړی د دې ټولو کائنات